کړئ. نهم درس ته ښه راغلاست. په اتم درس کې مو مد او د اړوند د مد اړوند مسایل بیان کړل او همدارنګه مو متصل مد، منفصل مد، تبعي مد او د بدل مد تشریح کړل. په ننني درس کې غواړم لازم مد، د لازم مد اړوند مسایل او همدارنګه د بدل مد تاسو ته بیان کړم. ویډیو تر پایه سره وګورئ. که چیرې د مد له توري څخه وروسته مشدد توری راشي او یا هم ساکن توری راشي نو دغه مد ته لازم مد وایي. یعنې د مد توري الف، واو او یا که چیرې راشي او د دې دریو تورو څخه وروسته ساکن توری او یا هم مشدد توری راشي نو دلته لازم مد کیږي. یعنې مد باید وکړو او دا مد د دریو څخه تر 5 الفو پورې اوږدېږي. مثالونه زه تاسو ته بیانوم. الحاقه. د الحاقه په کلمه کې که چیرې تاسو پاملرنه وکړئ الف ساکن دی، د مد توری دی او د هغې څخه مخکې د ح توری راغلی دی چې زور لري او د الف څخه وروسته چې د مد توری دی د قاف توری راغلی دی چې د قاف توری شد لري نو دلته دې مد ته لازم مد وایي. دا به داسې ونه ویل شي چې کم چې الحاقه، باید ډېر اوږد شي. الحاقه. یا هم د الآن په کلمه کې د الآن په کلمه کې الف راغلی دی، د هغې څخه وروسته لام راغلی دی او لام چې دی ساکن دی، د لام څخه وروسته ساکن توری راغلی دی. الآن الآن چې باید دغه مد اوږد شي او دې مد ته لازم مد وایي. لازم حرفي مد. لازم حرفي مد هغه مقطعات توري چې په قرآن کریم کې راغلي او بیل بیل ویل کېږي. که هجا یې درې حرفي وي په دې شرط چې دوهم توری یې د مد توری وي لازم مد پکې کېږي او که دوه حرفي وي تبعي مد کوو. لکه میم 3 توري لري، میم یا میم، لازم مد پکې کوو. ح 2 توري لري، ح الف، تبعي مد پکې کېږي. لازم حرفي مد دغه مد ته ویل کېږي چې په قرآن کریم کې بعضې توري راغلي دي، بعضې کلمې راغلي دي چې مقطعات توري دي، لکه الف لام میم یا ح میم طه ح میم عین سین قاف یا سین. دا توري مقطعات توري دي، په دغه تورو کې مد کېږي. دغه مد د لازم حرفي مد په نامه یادېږي. یعنې یو توری دی، یو حرف دی او په دغه توري یا حرف کې موږ مد کوو. دا مد هم د تبعي مد په اندازه اوږدېږي او هم 3 الفه باید اوږد شي. بعضې توري دي چې باید د تبعي مد په اندازه اوږد شي او بعضې توري دي چې باید موږ هغه ډېر اوږده کړو. هغه توري چې هجا یې یعنې هغه توري چې کوم دي که هغه 3 حرفي وي او دوهم توری یې د مد د تورو څخه وي نو هلته موږ باید مد اوږد کړو. او که چیرې 2 حرفي وي او هلته موږ تبعي مد کوو. او یا هم که چیرې 3 حرفي وي او دوهم توری د مد د تورو څخه نه وي نو هلته موږ تبعي مد کوو. د بېلګې په توګه لکه په الف لام میم کې وګورئ موږ هلته میم اوږدوو. الف لام میم په میم کې مد کوو. په دغه خاطر په میم کې مد کوو چې د میم توری له 3 تورو څخه جوړ شوی دی، میم یا میم. او دوهم توری چې دی د یا توری له میم څخه وروسته یا راغلی ده، دغه یا د مد له تورو څخه ده. نو په همدې دلیل په میم کې موږ مد کوو او اوږدوو یې. اما په الف کې نه کوو ځکه په الف کې هجا چې د الف دی، لام دی او فا ده او دوهم توری لام دی، لام د مد له تورو څخه نه دی. په الف کې موږ مد نه کوو. داسې نه وایو چې الف لام میم، دا غلط دی. الف تبعي مد کوو یعنې یو الف یې اوږدوو الف، اما لام او میم بیا ډېر اوږدوو. راځم مثالونه تاسو ته بیانوم. الف لام میم مثال مې تاسو ته بیان کړ. د الف لام میم صاد وګورئ الف تبعي مد پکې کوو یعنې فقط دومره وایو چې الف، اما لام اوږدوو. په همدې دلیل دلته د لام په سر باندې د مد نښانه ده. په دوه خطر لام اوږدوو چې لام 3 حرفه لري او لام الف او میم او دوهم حرف چې دی هغه د مد له تورو څخه دی یعنې الف. لام
باید اوږد شي. میم هم باید اوږد شي ځکه د میم توری چې دی درې حجاوې پکې دي، یعنې له دریو تورو څخه جوړ شوی دی، میم، یا او میم. او دوهم توری د میم چې دی یعنې یا ده هغه د مد له تورو څخه ده، نو په همدې دلیل د میم توری اوږدېږي. میم او صاد. د صاد په توري کې هم موږ مد کوو، یعنې اوږدوو یې، ځکه د صاد توری چې دی له دریو تورو څخه جوړ دی، صاد، الف او دال. او دوهم توری د صاد چې دی الف دی، الف د مد له تورو څخه دی، نو باید اوږد شي. الف لام میم صاد. بل مثال تاسو ته بیانوم د کاف، ها، یا، عین، صاد. وګورئ کاف موږ باید اوږد کړو ځکه حجای درې توري لري، کاف دی، الف دی یا فا ده، او د کاف څخه وروسته الف راغلی دی. کاف. ها یو الف کش کوو، فقط وایو چې ها، داسې نه وایو چې ها، ځکه د ها توری دوه توري لري، ها ده او الف دی. یا هم دوه توري لري، حجای دوه توري لري، یا او الف. عین. عین چې دی درې توري لري، عین دی، یا ده او نون دی، او دوهم توری د مد له تورو څخه دی. عین. صاد. د صاد توری چې دی درې توري لري، صاد، الف او دال، او دوهم توری د مد له تورو څخه دی، نو اوږدوو یې. صاد، کاف، ها، یا، عین، صاد. د طا ها په کلمه کې طا فقط طبیعي مد کوو، طا ځکه دوه توري لري، طا له دوه تورو څخه جوړه ده، حجای طا او الف. او د ها توری هم د دوه تورو څخه جوړه ده، ها او الف. طه. داسې نه اوږدوو چې طه لکه نور توري. همدارنګه وروستی نون تاسو وګورئ، نون وګورئ، نون به اوږدوو، په دې خاطر یې اوږدوو چې نون له دریو تورو څخه جوړ دی، نون، واو او نون، او دوهم توری چې دی واو هغه د مد له تورو څخه دی. نون. دا و لازم حرفي مد، یعنې هغه توري چې په قرآن کریم کې راغلي دي، هغه کلمې چې د مقطعاتو تورو په نامه یادېږي، د مقطعاتو کلمو په نامه یادېږي. که چیرې هجای درې حرفي وي او دوهم توری د مد له تورو څخه وي، هلته موږ مد اوږدوو. او که چیرې هجای دوه حرفي وي، نو هلته موږ مد نه اوږدوو، بلکې یوازې طبیعي مد هلته کوو، یعنې یو الف اوږدوو. راځم د تنوین په عوض مد تاسو ته بیانوم. د تنوین په عوض مد هغه مد ته ویل کېږي چې په یوه کلمه کې په پای کې تنوین راغلی وي او موږ په هغه کلمه باندې وقف وکړو، یعنې ودرېږو، او هغه تنوین په الف باندې ترتیبېږي، او هلته موږ د یو الف په اندازه مد کوو. لکه د رحیمن په کلمه کې که چیرې موږ ودرېږو، نو داسې باید ادا کړو رحیمه، ځکه په درېدلو کې موږ دوه تنوین په الف باندې ترتیبوو، یعنې رحیمن نه وایو، رحیمه. دې ته د تنوین په عوض مد وایي، یا د عوض مد. یا هم حکیمن کلمه کې میم دوه زورونه لري، که چیرې موږ درته ودرېږو نو من په الف باندې تبدیلوو، حکیمن نه وایو، حکیما وایو. دلته د عوض مد رامنځته کېږي چې یو الف باید اوږد شي. راځم عارضي مد ته. که چیرې د کلمې په پای کې وقف وکړو او د وقف شوي توري څخه مخکې د مد توری راغلی وي، نو دلته درې الفه مد کوو، یا هم یو او یا دوه الفه، یعنې موږ دلته اختیار لرو، یو الف مد هم کولی شو، دوه الفه مد هم کولی شو، درې الفه مد هم کولی شو، هغه صورت کې چې په هر کلمه چې موږ وقف کړی دی د هغې څخه مخکې د مد توری راغلی وي. لکه قادیر. وګورئ په قادیر کې د را په توري موږ وقف کوو، یعنې درېږو. په قادیر کې که چیرې ودرېږو را ساکنېږي او د هغې څخه مخکې یا راغلی ده، یا د مد توری دی، نو دلته موږ کولی شو داسې هم ووایو چې قادیر، اوږده یې هم کړو قادیر، موږ خپل اختیار لرو. یا هم الحساب کلمه په با کې موږ وقف کوو، د با څخه وروسته د با څخه مخکې د مد توری راغلی دی د حساب په کلمه کې، نو دلته عارضي مد رامنځته کېږي، یعنې یو الف یې هم کولی شو، درې الفه هم او دوه الفه هم، یعنې داسې هم ویلی شو الحساب، او داسې هم ویلی شو الحساب. زموږ په اختیار پورې اړه لري. دا عارضي مد شو. راځم د فرق مد ته. د فرق مد هغه مد دی چې په واسطه یې د استفهام او خبر ترمنځ فرق یا توپیر کېږي. دا مد په قرآن کریم کې فقط څلورو ځایونو کې راغلی دی، یعنې ډېر نه دی راغلی، او هر شی ته چې راغلی دی هلته د مد نښانه شته ده پکې، فقط تاسې هلته خپل غږ اوږد کړئ او مد پکې وکړئ. لکه
الله خير أما يشركون يا قل الذكرين دا د فرق مات شو چې څلور ځای په قرآن کریم کې راغلی دی. راځم د تمکین مد ته. کله چې دوې یاګانې څنګ پر څنګ راشي او یوه یې ساکنه او بله یې زیر ولري، دا مد د تمکین مد په نامه یادېږي. لکه د النبیین په کلمه کې که چیرې تاسو د النبیین کلمې ته پاملرنه وکړئ، دوه یاګانې څنګ پر څنګ راغلي دي چې یوه یا یې ساکنه ده او بله یا یې زیر لري، نو دلته به د النبیین کلمه اوږده شي. النبیین یا حییتم، وګورئ یا ساکنه ده، د هغې څخه مخکې زیر راغلی دی. حییتم دا د تمکین مد شو. وروستی مد چې تاسو ته بیانوم هغه د لین مد دی. لین په لغت کې نرمۍ ته وایي او په اصطلاح کې د تورو خارجول دي له سختۍ پرته، یعنې په ډېره اسانۍ سره به دغه توري موږ خارجوو. د لین توري چې دي یا د لین مد کې موږ باید ډېره سختي په تلفظ کې یا په ادا کې ونه کړو، بلکې باید ډېر په نرمۍ سره دغه توری ادا کړو. که چیرې د واو او یا هم د یا توری ساکن وي او مخکې یې زوار راغلی وي، لین واقع کېږي. لکه تو، تی، خو، البی. که چیرې په قرآن کریم کې د واو توری راشي او یا هم د یا توری راشي او دغه توري خپله ساکن وي اما د هغې څخه مخکې زوار راغلی وي، دلته لین رامنځته کېږي. یعنې دلته موږ دغه توري باید ډېر په نرمۍ سره ادا کړو. لکه تو، وګورئ داسې باید ونه ویلی شي چې تو، تی، تو، داسې لږ باید اوږد هم شي. تو ونه ویل شي، تو، تی. یا هم په خوف کې وګورئ داسې باید ونه ویل شي چې خوف، نرم، خوف، لږ اوږد هم باید شي. یا هم البیت، البیت ونه ویل شي زر یا سخت، البیت. په لین کې موږ کولی شو غږ ډېر هم اوږد کړو، یعنې داسې اوږد شي چې البیت، دومره هم کولی شو موږ اوږد کړو. اما که چیرې اوږد نه شي دا غوره ده نسبت دې ته چې موږ غږ اوږد کړو. یعنې په لین کې که چیرې موږ غږ اوږد کړو دا به ښه نه وي نسبت دې ته چې موږ اوږد کړو. دا و د مد ټول مسایل چې تاسو ته مې بیان کړل. مد نور مسایل هم لري چې زه دلته په همدې باندې بسنه کوم. که چیرې تاسو غواړئ د قرآن کریم زده کړه په آنلاین بڼه ترلاسه کوئ او تاسو وخت نه لرئ یا مسجدونو ته نشئ تللی او یا هم په بهرنیو هېوادونو کې ژوند کوئ، نو د تاسو په مورنۍ ژبه او یا هم په بهرنیو ژبو موږ تاسو لپاره قوي او تکړه استادان لرو چې تاسو ته په آنلاین بڼه دیني زده کړې، د قرآن کریم زده کړې، د تجوید زده کړې او یا هم د پښتو، دري او عربي ژبو زده کړې تاسو ته بیانوي. که چیرې تاسو غواړئ له موږ سره اړیکه ونیسئ نو په همدغه ویډیو له لارې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. د همدغه نمبر له لارې چې په همدغه ویډیو کې دي تاسو زموږ سره اړیکه ونیسئ او د قرآن کریم زده کړه په ډېره لوړ کیفیت او په ډېره ښه بڼه له موږ څخه زده کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو په الله تعالی سپارم ښې چارې ولرئ.